حسرت میسل خان او مرزاده ارمني او غني ګل. بدن کې ز فقیر شم چې بیا مخلارا شنو خو پیدا مې نکړو یار پټول وطن کې چې یار نوی د بهار بس مزه وینو او سیل د یار سره کړي خوند په یو چمن کې او رب یار مکری نصیب پا زن کدن کے ارمانی عمر زادہ چکلا مرشما او آخری دیدن میں اکڑا پا کفن کے نن پختو غیرت پکی دے سامیانو پختان امرے ہمیشہ پخبل غیرتو دا دولتا محبت مقابل دا دیکھی سکے عجیبہ دے حکایتو او نوابی دا شاہ جہان نواب دا پلارو چچاڑان میں یادیگی خوچتو نو هغه وخت کې د چاړه نواب جاګیرو او چلولو په دیر کې عدالت او راوی وای د جندل په علاقه کې او مسکینه کله وشته د داساتو او مسکینی کې یو حال کون می ګلابو او چې کې دی په هر کلی کې شهرت نو پځوانه کې د بشانه پهلوانو او په همزولو بالا د طاقتو او یو سړی او شیر بهادر کا کاینمو او هم په دغه علاقې کو سکونتو او د عمر د شپېتو کال رورا او نر فرزندې نه لرلو بد قسمتو څلور لوڼای واده وي دوه پکوره وینو او ښځې تلي د دنیا و پر اهلتا دا دوه لوڼه یې ورکړي چاله نه وینو چې جرګې به پکې دلې هر ساتو
او دغه دوو کې د کشري نوم زیباو ډېر ښایست ورلا ورکړی و قدرت او تور زلفې دنګه غاړه سپین بشرو تا به وي چې ګنې هور دا د جنت او وړه خوله شونډې نرۍ سترګې خمارې پرښتو وا جوړه کړې خوبصورت او د ځوانۍ نه یې خوبان لوګی لوګی شه او دا حسینه ولایقه د صفتو نو یوه ورځ ګلاب تله په سکارونو زیبا هم کړې د چینې په طرف نیتا مشري خور ته زیبا وي زم ګودر ته او ګودر ته نو او د اوبو دپاره راکړه اجازت هم همزولې مې ولاړې په کوڅه کې او راته وایي چې راځه کوي مینه نو آخر دا چې د همزولو سره لاړه او جنکې شلې روانې قط په قط نه شاعر عمرزاده جنې خلاړه او څوک به اوسېږي په اور د فراقت منګې په سر ګودر ته ډېر په مکیز په لاره اخلي قدمونه منګې په سر ګودر ته لاړه او کلاړه کلا او نری هوایي تورې زلفې رپوي اورېدونکو په دې کې ساز فنکاران نظري ربابي طبلې والا باقي او باجه پکې نواب استاد مغلوګان کې خوشي आवाज د وحید ګل شباب لکه غارت کې چې افسر وي مخکې ځینه بیا د همزولو سره لاړه او کلاړه کنه لکه کمتره چې د سیل مخکې ځینه او ارماني هغسې ژوندون وي چې بې د یاره ځان له شپې سبا کوینه روغ به نشي د دنیا په داروګانو چې خوړلی چا ګزار وي د چشمانو نو عاشقانې د پتنګ غوندې رکړو تپوس مه کوې مخلوقه د خوبانو دوباره درته کوم هغه بیان زه چې زیبا تلله ګودر ته سامیانو جینکې چې رسینده شولې ګودر ته تا به وي چې جوړ سیل دی د زرکانو قسمت ګوره چې ګلاب راغی د پاسه د ګودر په لاره کور ته را روانو دا هلک چې د زیبا په نظر راغو دنګه غاړه سپین بدن عجیب ځوانو زیبا ښه ورته په غټو غټو ګوري فرق نو د ګلابو شهزادګانو رانږدې شلو هلک د جینۍ خواته خپل ټوپک د پترخ کې آویزانو نو د هلک خمارو سترګو تې زړه یوړو عاجلي غشی وخوړو خیارانو او د هلک هم په نظر حسن زیبا شوه سترګې نه ایستې د یو بل عاشقانو آخر دا چې جینکو زیبا ته وي او دا ته څه ټوقې کوي د پاګلانو نو هم هلک ته یې خبرې ډېرې وکړي او ولې ودرېدې په خوا کې د زنانو او په حیا کې د چینې د خوا نه لاړ شه او ګنې اوس به دې سنګسار کړو په ګټانو
او جنکو چې ورته کړه تریخ بیانو په کوم ځای چې دا هلکو ودرېدلی نو زیبا هغه ځای ته ګوري په چشمانو او هلک لاړو زیبا پاتې شوه ګودر کې جړېدا با په مثال د ماشومانو او جنکو سر راځي منګې په سر کو ویلې ربا رحم وکړي په خوارانو او ډک منګې په سر نه شو ټینګولې او بټولې راتللې په زلفانو ارمانی عمر زاده بای بیلتون دے اواجی بالو بی اکڑی پیارانو حسن زیبا پو جڑا جاڑی کو تسلی ورلا سو گیرا ور کبینا او حسن زیبا پو جڑا جاڑی او د اجرانور سوزوی چگی وحینا او د اجرانور کن سوزیگی او چنا خبر سوک د عشق دلاری بینا او د هجرانور باغسیگی چې د یار مینه یې رښتیا په زړه کې وینا ارماني هغه یاران مړ شو چې به په یار پسې ملنګ د ملکشنا ای ساقي راکړه شراب زړه مې خوږېږي میخانه په یو پیاله یې هېڅ نه کمیږي بیا قصه شروع کوم د عاشقانو راوي ماته داسې رنګ ګویانېږي چې زیبا شوه په ګلاب باندې عاشقانو او شپه ورځ یې د یار مینه کې جړېږي او دیدنونه یې کېده په ګودر باندې خو زیبا یې په دیدن کله مړېږي عاقبت بای گلاب پور کسی دی دا کمکلائے فمینا دوہ کیگی ورد شپی با تیری دلی دا مضمونا خدا خبر دے چی بسو مخی پیخیگی دا حلق جنہیں باوس جدا جدا شی او دا سوائی جنہیں بل چاہتا ودیگی او مشرف نمی سڑے او سندر ولکی او دزوین میں سکندر ملک یادیگی او مشرف دوزوی د پارا جنہیں غواړي او شیر بادر لا فجر غرا روانیږي او هم د ترو زامنی و په سندر ولکی او فجرګه کې مشرف سره ودرېږي او یو خان جان بلختره او غلام جانو او دا سړي په بادرانو کې شمارېږي او د زیبا غوښتو له لاړو مسکیني ته او قسمت ګوره شیر بادر به رضا کېږي شیر بادر په دې خپل وی باندې خوشحالو او دعا وشوله واده به اوس جوړېږي او خان جان وي شیر بادر واده غواړمه سمدستي راکوه چې کار ختمېږي شیر بادر وي ستا رضا زما رضا ده او واده یو ساعت چې زړګی دې نه صبرېږي او څومره زر چې ته راتلی شي پسې راشه خو ګرور ستا خبره مې خوښېږي او چې واده کوي زه هم په دې خوشحال یم پېغله لور چې مې د کوره رخصتېږي او لنډه دا چې بله ورځ واده تیار شو او د زیبا اوښکې په مخ باندې بهېږي راواده حسن زیبا شوه سکندر ته او په ډولی کې دا ګلاب پسې جړېږي نه شاعر عمر زاده مصري پکار دي او ښه قیصه ده مخ په وړاندې به خوښي گل گلزار مثل خان حنیف اللہ حسرت غنی گل عمر زادہ ارمانی محمد پرویز
حسن زیبا چې را د شوانو نور ترېنه پاتې د ګودر شو دیدنونه حسن زیبا چې راواده شوانو ورته یادېږي د ګودر هغه سیلونه ای سامیا اوس به پاتې شي حیران غلی کښېنه ځان خبر کا په بیان او چې زیبا شوله واده په سندرول کې ورځ شپې یې تېرولې د هجران او په خپل یار پسې به پټه جړېدله او خبر نه وله د سخرې خاندان او که خبر شي بیا به وکړي فسادونه او د پښتو ملکې پیدا دي بادران مینه خوي خو پښتو دې هېره مشه او پښتون کله پرېښودلی د میدان او څوارلس میاشتې د زیبا د واده وشوې یوه لور شوله پیدا د شاخوبان او چې د پاسه پې درې میاشتې شولې تېرې لوی اخترو په دې منځ کې را روان او دا جینۍ لاړه د پلار کره خبر شه او په ګلاب پسې کړي هغسې خفګان او د اختر نه وروستو دوه ورځې شوې تېرې او را خبر کړلو زیبا هغه جانان او توره شپه کې چې دیدن د دواړو وشو او په ګیلو یو بل ته سر شو په دا شان او زیبا وی ای ګلابه څه ژوندون دی بې له تا نه چې تېرېږي په جهان او زه چې وتښتو د شپې نه دې وطنه مونږه نه پرېږدي یو بل ته غمازیان ګلاب وویل زیبا مه خفه کېږه سبا شپه کې به وځو دواړه قربان او بله شپه حسن زیبا کړله شبګیره او د شبګیرۍ سره شوي وو چشمان او نیمه شپه یې د ګلاب لارې څارلې او چې ګلاب یې په نظر شو ناګهان او سمدستي ورته د کوره را بهر شوه نو دواړه لږ لږ راغستلی وو سامان نو د کړې خپله لور حسن زیبا وه او ښکارېده به لکه ګل د ګلستان او زیبا وي که جینۍ را پاسومه او هسې نه چې مې راویښ شي اباجان او خو پرېږدمه یو دا هر څه چې کېږي دا ماشومه ده کوي به حیسوران په خواږه خوبو د شوې ټوله لمو نیمه شپه کې شو روان دواړه یاران که نظر دې نن سبا دنیا ته وکړو سم به کم وي پکې ډېر ډېر رزیلان او پښتون نه دی چې پښتو ورپکې نه وي او هغه ښځه ده خو وایي ځان ته ځوان نو ارماني عمرزاده او ځان دې تباه کو په خدمت دې قایل نه شو یو انسان زیبا په شپه کې روانېږي ماشومه لور په بستره باندې پرېږدي نه زیبا په شپه کې روانېږي د ګل غونچتې پاتې کېږي زړه میچوینه زیبا ته څومره بې پروا وي پس هوا وي چې دې پرېښوده ماشومه زیبا بڼه لور دې اوده ده او چې کله پاسي څومره چغې با وهینه او ارماني دا لا څنګه مور ده چې د زړه غوښې پرېږدوي یار سره ځینه او په چا زیری شو د غم په چا اختر شو او د چا مله شوله نیستي څوک بختور شو څوک بادشاه شو څوک ګدا شو په ملکونو او څوک په تا باندې مین څوک لروبر شو او په چا غم د دواړو ځایو دی یریږي او څوک د دین د هغې دی هسې خر شو په قصه پسې ورځم د حقیقت بیا او دراوي په دې خبرو مې باور شو داسې وایي چې زیبا او ګلاب لاړو ناغه ګل د دوی نه پاتې په بستر شو او ګلاب پرېښود خپل کلی چېرته لاړو او یوې میاشتې لا د کلي نه بهر شو نو یې سامیا شیر بهادر باندې خبرېږي او هم ماشومه په جړا شوه چې سهر شو شیر بهادر وویل څه وشوې خدایا د ماشوم غوندې په چغو باندې سر شه د بوډاو غریبي نشو کولی او کولی نو را روان بیا سندرول ته شیر بهادر شو او دا د غم زیری ټولو باندې وکړو
او زمارو را چې خانجان تی نه خبر شو او د غصې نه تاویدلو په میدان کې ویل ربا که ګلاب می په نظر شو یو میاشت چې ګلاب تی راکړه په پټه دی بیا راغې د نواب سری نوکر شو او نوابي قلا و جوړه مسکیني کې او دا هلک ورته دننه په هنر شو او دا یې خیال و چې د سر امن مې وشي او ګلاب ځکه د نواب سره عسکر شو سرکاري ټوپک به و د ده په غاړه هم چاړه به ورسره وه بې خطر شو ورځې شپې یې تېرولې حفاظت کې او یوه ورځ یې رورا کلي ته چکر شو او تقدیر ګوره غلام جان هلته موجودو او دا هلک یې ناګهانه په نظر شو غلام جان د دې هلک سره میلمه شو او ګلاب وایي جوړې دی زما ځیګر شو او غلام جان ترنه حالات وی زده کړې او دې هلک ته پته نشته برابر شو نو غلام جان د ده نه واخیستو رخصتو نو پاسور دی سندرول ته په سفر شو او د شاعر عمر زاده دغه بینا ده او چې زړګی پرې د مین سړي پر هر شو نه به بیا هغه دوران راشي نه به پغلا د لیلا وکړم دیدنونه نه به په یار هغه بهار وي نه به ریبار وي چې په جار دیدار کومه په ظاهره هر سړی زما غمخوار دی چې باطن یې لټومه تور خامار دی مرګ راشه په ژوندون نه خوشحالېږمه غوړېدلی هر طرف ته سورنګار دی په قیصه پسې ورځم مه خفه کېږه راوي بیا بیان شروع کړلو تیار دی داسې وایي غلام جان کلي ته لاړو او دا حالونه به اوس وایي غم ګسار دی او خبردار مشرف او سکندر کا او ورته وایي رور شوی داسې کار دی او د هلک پته مې وکړه ځان خبر کا او مسکیني کې مې لیدلی په یو وار دی او تیارېږي په هلک په سیزو دواړه دا ژوندون د کوزو سترګو سپکار دی او مشرف ستا خبره حقیقت ده او نو زما حالت ته وګوره چې خوار دی ګران اورېدونکو دکانونو پته یاد ساتئ قصهخانه کباړي بازار کې تاسو د دې ښکلي کیسټ نوي کیسټ ترلاسه کولی شئ یوه ستان او شاهد خان اولي رحمان شپږم نمبر دکان نمبر 4 وحید ګل شباب تنګي کې دا کیسټ تاسو ته میلاوی دی هغسې وکړه ستا اختیار دی او غلام جان لاړو خان جاني خبردار کو او هغه وی چې هلک خو لا ایثار دی او زه به تاسو په قلا کې نوکران کړمه غلام جانا ښه صحیح زما گفتار دی او د ګلاب سره به جوړه یارانه کې او ورته وایې بچ عمر دی پدار دی او که دې خوښه وي چې خلاص شي دشمنۍ نه او یو سړی مې دی لیدلی ښه مالدار دی او ستا دا ښځه به هغه ته حواله کړو او چې ته څومره دولت غواړي ذمهوار دی او غلام جانا چې ګلاب کله راځي کې او سمدستي مې خبره به کار د تلوار دی او غلام جان او اختر یې نوکران کو او دغه غم اوس د خان جان په بلو بار دی او یو قلا کې ګلاب سره برتی کو عجیبه کار به کوي څومره هوښیار دی نو هغه خلکو د دنیا په مخ بدل شو نه دې پاتې عجیبه غوندې یادګار دی منارستا چې په بدو سترګو ګوري هغه کس به مې دښمن وي که مې پلار دی ارماني عمرزاده یې غلامي کړي کوم سړی چې په واده خپله اقرار دی
سامیا پاتې شوي چې سوالا مسلمان به دې قصې ته په جړا شي داسې وایي چې یو ورځې غلام جانه دې ګلاب ته یې ویل که دې رضا شي یو خبره درته کړمه ضروري ده دښمنان دې ستا په اور باندې جلیا شي ای ګلابه عمر ګران د دشمنۍ دی دا څه ژوند دی زما روران چې د غلا شي او داسې اورم دښمنان در پسې ګرځي ناقوبت به درنه پاتې دا دنیا شي او تا سره دا پردې ښځه نکاح کړې او دښمنان به در پسې یو ورځې راشي او که دې خوښاوي یو کار به دواړه وکړو ای ګلابه زندګي به دې رڼا دکان پته یاد ساتئ شالیمار میوزک سنټر بازار بټخیله د وحید ګل دکان شهید گل گزارنے کی لاسرت مثل خان اور مرزادہ ارمان چې تخلاص شي د دشمن دا دشمنانا ما یریږه بیا که شپه دې په بیدیا شي یو سړي نه به بېسیاره دولت واخلو نو او د دولت په بدله کې به زیبا شي او د زیبانه زړګي صبر کا ګلابه او چې ژوندون دې د غمونو نه صفا شي او ګلاب وي زبا سوچ کم په زړه کې نو حال احوال به درته ووایم چې سبا شي او غلام جان ورته جوړ کړی سیاست دی لکه رور غوندې به دته په خندا شي او په ګلاب باندې د مینې امتحان دی او چې به خوږ ورته دولت او کلیلا شي او غلام جانې د جواب په انتظارو نو ګلاب راغی چې به سرنګ لګویا شي نو ګلاب وویل زیبا به ورله ورکمه او که پورا د ډېر دولت مې مدعا شي او د زیبا نه اوس پیسې ورته خوږې شوې او تلانت دې د ګلاب په دې وینا شي او د زیبا په محبت یې خاورې توی کړي او ربه دې د محشر په ورځ رسوا شي مې شاعر عمرزاده شقان مړه دي او دا ژوندي به واړه داسې بې وفا شي او دولتمندي غرور نه کوي په مالو او درته وایم شته قبر نه زاوالو نو عاجزي په دواړو جانو مرتبه ده او تکبر نه روزي کېږي یو مثقالو او راوي بیا کیسه روانه کړه د خوند ای سامیا خبردار شه په احوالو او ګلاب وي غلام جانا جنې ورکا او پیسې راوړی او زره نشي اټالو او یو اوښې د خانجانو په جنګل کې او د ده نوم عبدالله ډک د کمالو نو عبدالله او ملا خیل واوره زمانه مې سامیا دې کیسې ته کوه خیالو او د خانجان او غلام جان خور پې واده وه نو عبدالله باندې مینو بې مثالو او دغه وخت خانجان راغلی و جندول ته او چې ګلاب یې خرڅوم بدري جمالو او غلام جان دغه خانجان سره ملو شو او ورته وایي کار مې وکړلو فلحالو او ما راضي کړلو ګلاب په دې خبره او راته وایي جنې بوزه یم خوشحاله نو خان جان وی غلام جان پسې لاړ شه او جنې راوله چې زرې کم سنبالو او په هلک پسې به د لاړ شم پخپله او بندیوان به یې کړم زه د مرګ په جالو او لنډه دا چې غلام جان او ګلاب لاړو او ورته وایي وروره زه کوم یو سوالو او خریدار وایي زیبا زه لږه وینمه او یو ګنټې له یې بوزم نشي ملاله او که یې خوښه شوه پیسې به درله راوړمه او ګنې بیا به راواپس کړم سپین جمالو او د زیبا نه یې پټ کړی حقیقتو او په دولت پسې ګلابو بې مجالو او ګلاب وویل چې زه مې سارېږي او ورپسې یې کړو زیبا ته زرین شالو او غلام جان جنې جندول ته کړه روانه او روپۍ واخستې 500 شغالو
او دا 500 روپۍ ضمانتو او نورې ایښې نیټه د باقي مالو دا جینۍ عبدالله کره درون کړه او د جینۍ مرګ ته خان جان ناستو لیوالو نه ارماني عمرزاده یقین مې نشي او چې پغلا د لیلا بیا وکړي وصال ګران اورېدونکو د دې قصې جوړولو شعر عمرزاده دی او ویلو والا وحید ګل دی او د خرڅولو دوکانونه یوس خان او زرین خان کیسه خانه کباړي بازار کې او وحید ګل شباب دوکان ټنګي کې خان موزیک سینټر پاکر کراچۍ او سالار خان لی مارکیټ کې 1 نمبر دوکان ګران اورېدونکو تاسو دا کیسټ خبر کې یوس خان او زرین خان نشه عبدالله خان او سلطان نامي حسن زیبالا خبر نه ده کنه ده چې خپل اشنا زه په پیسو ورکړی یما حسن زیبالا خبر نه ده او کنه ده نو چې غلام جان مې د مرګي خواله بوزینا حسن زیباوي صبر وکړه زلک ساعت خپل لور دیدن کوما او ګلاب حالاتي خبرېږي چې زیبا خورو سره تورې خورې شینا نظریا اوس جړېږه په قراره او د لیلا د وصال نور شلي وي زاره نه پاتې شوي قصه واوره زما دله ای سامعه ځان خبر کړه د اسراره خان جان ویل زیبا سبا بدرومي او دا جینۍ شپې د پاره کړی ساره او د زیبا زړګی د غم په تراره و او چې خان جان یې ولیدلې زما یاره نو هسې پوه شوه چې وژني مې اوس خان جان او راپسې خبرې کړي دی د اعتباره نو آخر دا چې رڼا ختمه شوه ماښام شو نور پناه شلو د غرونو له یو واره او چې عالم تمام د شو نیمه شپه شوه او زیبا خوب کله کوي د دوی د ډاره او نیمه شپه کې راوچت شولو خان جانا نو عبدالله ته وی خبر شو د ګفتاره او دا زیبا حلاله ومه په دې شپه کې کورنۍ کړه زمونږه شرمساره نو عبدالله ورته ویلې ډېره ښه ده او هم ګلاب ورپسې وجنه سمدواره او زیبا وړې پریشانۍ وه په دې وخت کې او سمدستي کړه د خوبه را بیداره نو اول خولې ورته بنده په څادر کا او چې په زوره نه کوي چغه پکاره او بیا چاړې ورلکي خوا په مرینو او د سرو وینو هر طرف ته تلله داره او لنډه دا سري جدا کړو د تنینا او زیبا اوس شوه د ګلاب ځنې وزګاره او په زانګو کې دغه مړې واچولو او توره شپه کې چرته یوړه ګلزاره او یوه کنده کې خښه کړه یارانو او بیا د پاسه یې کړه ځمکه پیاواره او اوس به وکړي د ګلاب د مرګي بندو او د خان جان سترګې سرې شوې وي د قاره د دولت په تبه ډېر خلک بیمار دی او رشوتونه ځکه ډېر شلو بېسیاره نارمانی وای په پاک رب می قسم ده حق بوایم یره نو کوم د دارا خړې اوبه وړاند میانګي هر څوک د ځان دی په بل نو کوي خیالونه او ښځه ترې نوې جوړې غواړي بعضې افسر لکه د سپي چې چل کوي نه او چې د رشوت په پیسو لوی شي او هغه بچي د حرامیانو په شان وینا او ارماني چرې به موړ نه شي او چې د حرامو پیسو نکړي سوچونه او دا بسو نه لاس واخله مسلمانه او درنګ ساتله به روان شي د دنیا نه ای سامعه قصه واوره حقیقتو او راوي داسې راته وایي د بیانه زیبا ښخه شوه د شپې په داسې رنګو او یو معصومه لور ترې پاتې شوله جانه داسې وایي خبردار شلو ګلابه او چې مړه کړي د زیبا جبین روښانه چا خبر کړو سراسر د دې حالاته او د پیسو تپوس نه کړي د خان جانه او تا به مړ کې ګلاب ځان خبر کا بچ کېدلی تې نه نو شي په اسانه ګلاب وې او زه د چا نه یریږم لاړ به نه شمه په تیښته د میدانه
او په دوکه زما ښځه د بوتلي او د جوړ کړو سوداګر ماته د ځانه یا به مال خپل دولت په خوښه راکړي یا به دوی کړمه په ژوند باندې ستومانه او ګلاب وکړي دا خبرې په غوسه کې او دا سړی ترنه روان شولو حیرانه او د خان جان ته د ګلاب خبرې وکړي خان جان شین شو زما روره د خندانه سمدستي شو راوچت وې اوس به زما اوس به کړمه د ګلاب خونه ویرانه او په غوسه کې را روان شولو یارانو او په ګلاب پسې ګرځېږي سرګردانه او یو ځای بل ځای د ګلاب په تپوس ګرځي او شونډو چې رنګي زړو د زعفرانه او په سر کړي ورته د توره شړۍ به تا به وي چې ګدا راغې د ګدانه شپه ورځې ګرځېدلو یو خوا بل خوا او یو ردي ګلاب ولید ناګهانه او فاصله کې و د خور په غاړه ناستو او کمر بندي راتاو کړو دمنا ورسره و مهربانه غلام جان وی چې دا هغه ګلاب دی تا چې نو د لیدلې لالا جانا اے شاعر عمر زاده په مخ کې وایا رب دې وساته د غم او د خفګانه او تراغي زما جوړې مینت زاری دا اے محبوبي چې متا سره یاري دا او کیسه واورا چې خبر شي د حالاتا او غلې کې نه دا خبره ضروری ده او خان جان ورکړلو ټوپک کشري رورلا او ورته وایي چې راپیښه مجبوري ده نو په ګلاب پسې ورځم ته دلته کښېنه که ټوپک را سره ویني بید باري ده او زه ورځمه چې ونیسم په چل کې ډېره کړي مې په دو پسې خواري ده او ته سار شتا سره یې شناخت دی او تاسو کړې په قلا کې نوکري ده او د شڼې کړله په سر شولو روانه خان جان کړې په هر ځای کې بادري ده او په ګلاب پسې روان دی بې خطره او ګلاب کړې په یو ګټه قراري ده او لنډه ده چې دا هلک خوا ته قریب شو او زما روره ده کیسه د منظري ده خان جان ته شو د ګلاب سرې ټوپک دی او هم په پټه کې چاړۍ ناتاري ده او ګلاب وکړو په خان جان باندې آواز ځوان مدا مخ په وړاندې دشواري ده او په غوسه کې ورته وایي چې ته څوک او چې شړۍ دي په سرګاړې فقیري ده او زما نوم دي اورېدلی دی که نه دی بدماشي مې په هر کلي کې جاري ده او بې سلامه چې په لار باندې روانې زما مسافری ده او ګلاب د تا او ټوپک مخامخ کړی او د ویلې ای صاحبه ناچاري ده او په دانو پسې راوتی یم د کوره او چا ویلې چې ستا ښه زمینداري ده او تا سره که دانې وي چې زه یې واخلمه او روپۍ شته دی کړې ما ښه مزدوري ده او په خبرو کې خان جان ور نږدې کېږي ورته وایي چې زمونږ غروري ده او ناڅاپي یې د ګلاب نه لاس چاپېر که
ګلاب ویل چې تا کې غداري ده او سمدستي ګلاب چړې تا کړلو لاسو په خوان جان باندې ښویدلې سرسري ده او د پرې وکړو پوره نهه ګزارونه او د خان جان یوه پنډې خپره هري ده او ارماني وایي چې کوم یو به وړ کېږي او چې ګړی د چا په ژوند کې آخري ده او قصه سرته رسومه سامیانو او اوس د جنګ قصه کوم زه د دوستانو او ډېره سخته د خان جان مقابله وه او په ګلاب باندې راغلې شنه خپله وه خان جان دې کړلو د ځمکې هواګیرو او په زمین یې را ګذر کړلو توګیرو ګلاب لاندې شو خان جان شپې د پاسه هم چاړې تې قبضه کړه سم د لاسه ورته وایي چې اوس ټینګ شه زما زور ته بې کفنه چې دې ولېږمه ګور ته زرې کې خو په مرې ورله خنجرو او ورته وایي پرې کومه درنه سره او ګلاب وایي ما نه شوې غلطي ډېره او زه له تا نه اوس معافي غواړمه شیره خان جان وي ته د څه څیز معافي غواړې او که غلطي مې درته وخوه بیا به جاړې ورته وایي نه خاون وي نه عاشقه اوس به زه درته در وښایم سبقه نه به ښځه خاون ورکي په دولت او دولتونو عاشق کوي په مینا تجارت نه یو ښځه د پردي نکاح خپلېږي نه قانون شریعت کې روا کېږي فکر دا ګل د ټولو سپکاوی دی هم چیړلی دي په لار کې لاروی دی او د ګلاب اوښکې په مخ شلې روانې ورته وایي جوړې ته هغه خان جانې نه هغه وې نورې نه اورمه خبرې او ته په خپله د حالاتو نه خبرې او په مرۍ چاړه کې خوا د ګلاب د سرو وینو تې روان شلو سیلاب او د ګلابي د تنې نه سر جدا کو دی رزلو ځکه دومره یې سزا کو خپل پردي لای څوک نه کوي مرګونه او نن سبا کې درته وایم آخونه نو داسې کار چې څوک کوي هغه خان جان دی په تحصیل ثوابې کې اکرم خان دی که ازمیخ پرې ته کوي په فریاد ورشه بیا د ده د همدردۍ نه ته خبر شه ورپسې قصه کومه وارمانه رب دې وساته دغه مسلمانه د خان جان قصه کومه کې د غوږ او که غوږ نو په قصه کې پکار نه دي اسیز بګه په چاړې چې سر پرېښو د ګلابه یوې ولې ته یې ګزار کړلو جنابه دا ولوا زما روره د یوې ژرندې چې اوبه ورباندې دلته شولې بندې څو بچې ترې بېدلې هغه سرې شوې په هغې ژرنده کې دا چغې سورې شوې او چې راوچلېږي خلکه په یو درنګو دې اوبو کې خو راځي د وینو رنګو او د ټوپکو خلک راغی څه بې شمېره یو ساعت کې د خان جان نه شو چاپېره د ګلاب ټوپک خان جان سرې په لاسو ورسره هم د هغه الماسو هم د مخکې غلام جان ناستو تیاره هم پاچا ورله را درومي په تلوار دا پاچا د غلام جان اوسکه ورورو چې ټوپک په لاس راغلی و په شورو دوی چې وکړو په هغې خلکو پیرونه هغه خلکو بیا ونه نیول مخونه لاړه وتښتې د ټول تینه په ماتې دوی چې ډزې پې شروع کړه تېرې پاتې بیا روان شولو خان جان او غلام جان او مسکینی قلا کې دوی ورکړلو ځان دوی خو قید شو په قلا کې هغه دمه دښمنان شو اخته واوره په غمه تحصیلدار او صوبیدار به فیصلې کړي اوس یې ختمې هغه واړه سلسلې کړي خان جان ښکلی و یو ګل د پسرلي و یاده کړي شپېلی و کمالي و او چې د شپې به خلک ټول شلو خاموشو د شپېلی به غږوله خپه جوشو چې شپېلی به د وهله خپه زورو ورانولو به د سبي زړګي کورو عجیبه به و د دې شپېلی وهلو زخمي زړونه به یې ډېر خپه کولو
د شپېلې اواز ختلو مزیدار ښځې غوږې خیو ښه د تحصیلدار دې اواز باندې دا ښځه شوه میینه او دا ښځه وه پړه باندې غمجنه د خانجان به یې بیا ډېر کوو عزت رالېږلي طعامونه هر ساعت یوه ورځ یې داسې نورو نوکرانو په شپېلۍ باندې خفه وو سامیانو تحصیلدار صاحب ته وکړو شکایت د شپېلۍ اواز راځي د شپې اوچت ای صاحبه په قلا کې یو قیدي دی چې شپېلۍ نه بندوي پوره زدي دی بیا شپېلۍ ترې واخیستله تحصیلدار ورته وي زه خفه یمه په دې کار یو دوه شپې چې شپېلۍ نه وه زما وروره هغه ښځه د غوسې شوه کرکوره تحصیلدار ته ښځې وویل خاونده په قلا کې دا شپېلۍ شوه ولې بنده د دې ښځې هم یو ورورو دغه شال په ځوانۍ کې و په جیل کې بندیوال نو هم شپېلۍ به یې وهله په دې رنګ ځکه دومره په خانجان یې وکړو ننګ هغه رور یې داسې مړ شلو په جیلو د دې ځکه دی زړګی داسې غلبیلو تحصیلدار ته وی رور زما یادېږي زه خفه که شپېلۍ نوره د بندېږي تحصیلدار د دې خبرې فیصله کا بیا شپېلۍ خانجان ته حواله کا نو ورته وی چې هر چا ته لګي پته دا شپېلۍ د شپې وها لږه اوچته چې خانجان شل پنځه میاشتې ساره او دښمنانو یې رضا که تحصیلدار وې دوه ښځې به مونږ درکو برادره هم روپۍ به درله درکو څلور زره خوشالو کنا او خامخا به خوشالېږي چې ډېر مالو چې د خپل وي په دولت به پردي کېږي دولتمن سړی دی چا نه خپلېږي د مغرور اوي بېشانه په دولت او دولت نو پروا نه کړي د حیا او د عزت په دوستۍ کې زه عاجز وم یارانو پارا سره ونه کړه دوستانو ارماني عمر زاده نه یم ملالو او خپل دولت فکري ځان سره سنبال
غبطار نو چې به ښځه څه کوي د تحصیلدار او چې دا ښځه یې خبر په حقیقت شوه خپل خاوند ته په زارو او په مینت شوه ورته وایي داسې نه کړي مسلمان او د رشوت کارونه مه کوه قربان او د خانجان غوندې ځوانان نه پیدا کیږي ای خاونده زړه دې ولې نه خوږیږي او د رشوت په پیسو نه ساتو واړو نه په دې پیسو بچري شو ماړه نه خاونده دا پیسې ورته واپس کا د خانجان د آزادۍ څه بندوبست کا نو سنې ښځې که داسې د افسر وې نو هر سړی به ولې دومره کورو کر وې نو سنې خو ورته وایي یاره شابه دولتونه کړه را جمع بې حسابه تحصیلدار مینتومانو رضا شو نه نور قید شلو خانجان او نه سبا شو نو تحصیلداري مینتومانو رضا شو نه نور قید شلو خانجان او نه سزا شو په شپږمه میاشت راووتل د جیله شنه توتیان د پسرلي وبند سیله سامعانو عجیبه د غم داستانو فرمایش کړ بخشا ګل رحمانو خبردار مې سراسر کې دا احواله تقریبا د دې پوره شو اویا کاله خانجان تللی د دنیا نه پر هلک دی موږ به ټول ځو دغه ځای مو عاقبت دی نو څلور زامن دي پاتې د خانجانه د یو زوی نوم یې یادېږي ګل زمانه ګل زمان د ګارو شاه سره اوسېږي په شیخانو کلي دغه ځای یادېږي پاتې شوي دوه زامن د عبدالله دي چې ساتلي لا تر نن پورې مولا دي د لون خول موټي کې ته وکړه پوښتنه او د شاه اکبرو خانزاده واوره خادمنه هم ژوند دی د دوی مور چې ما لیدلي دا قیسه ما د هغې نه ولیکلي او یو ورځ یې پسې زه موټي ته لاړمه که غلطي وي پکې شوي معافي غواړمه په دې ځای کې ختموم دا داستانه په ذله کې زه اوسېږم د مردانه ګل د ګارو شا یادېږي زما کلی او د هجران د لاسه یم پړه داغلی او په تحصیل ثواب مسافري کړمه په دې شکر دی حلاله مزدوري کړمه شوه کلی مې عزت کړې بې حسابه استاد یې راله راکړی دی خطابه جنګو ډېر کې نن سبا کوم ګزران او ډریور یم د حاجي صاحب حکیم خان او ملاقات لکه راځي د سترګو توره که زه نه وم بیا مې خپل کلي کې ګوره او زه غریب یم ما سره نشته دولت ستا به وکړمه د لاسو خپو خدمت تش زړګی به درله درکم په اخلاصو ښه پسې ډک درکوم د مینې لاسو د وطن د نر او ښځو احترام کړمه ښه د مینې او خلوص ورته سلام کړمه ارماني عمر زاده یم په بیړو کې لاس وځېږمه د هجر په کړو کې ګران اورېدونکو بدله فرمایش د عبدالله خان او سلطان محمد خان او جبار خان علي رحمان خان ملتان زړور به مې هېر نه شي نو تبادره یې پښتانه فخر کوي نه د انګریزانو سخت دښمنو او دښمنونو او ځکه ملتان پسې خوار و لښکرونه